اوله قاعده دا چې زیادت په کتاب الله په اخبار احاد سره جائز دی کنه دی دا درې واړه فقها وی جائز دی امون وی په مرتبه د مزید علی کی جائز نه دی دا یاد لرقه دا سره چې اخبار احاد املا وکړه خو زیادت به فائدہ کوي خو په مرتبه د مزید علی کی بني په مرتبه د کتاب الله کی بني اوس قرآن شریف کی فقره و ما تیسر من القرآن دے نو قرآت من فرض ویو او الحمدللہ پا سورت پا حدیث ثابت ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح کتا نو فاتحی دا فرض نویو ذکر زیادت با کتاب اللہ پا اخبار احاد و راشی واجب خورتا ویو کنا عمل خو پی ضروری دے او پا مرتبه دا مزیدن علی چی فرضیت وی آغی کی نویو یا رکو سجده فرض د پنست قرآن فرق او وسجدو خو تمانینه ته اعتدال ته فرض نه وایو دغه دا په حدیث ثابت دي نو خو واجب خو یو کنه واجب خودي خو فرض نه دی نو دا څنګه چې حدیث مبارک لغوه نه هر یو ته خپل مقام ورک دا موږ زیادت په کتاب الله باندې ولې په مرتبه د کتاب الله کې نه وایو دا سوال مان عربو کې یو عالم کړو وی دا احناف چې وی زیادت په کتاب الله په اخبار احاد ناجائز ده نو دې کې خډیر حدیث تاسو لغوه کړ ما نه زیادت په کتاب الله په اخبار احاد مون جائز وایو او په مرتبه د کتاب الله کې نه وایو د کتاب الله مرتبه فرض ده او د حدیث مرتبه واجب ده نو ډیر خوشاله شو ځکه ډیر غیر مقلدین لا مذهب چاہی دا یا دا نور علماء دا نور مذاہب چی دا احناف دا اصول ننی خبر ناغی احناف بدنامی پا دی چی دوی حدیث لغوه کردی دی او دا ارتز قسم خورم چی پا طول دنیا کی زیاد عمل بالحدیث احناف کئی الحمدللہ دا پا دی وجہ نویم چیز حنفیم دا دا واقع مطابق مالی دلی دی واسطم هر قسم استاز نمی سبق ویلی دی دا شافعون نمی ویلی دی دا حنبلیانو نمی ویلی دی دا مالکیانو نمی ویلی دی دا علی حدیثو نمی ویلی دی او دا احناف نمی خود ویلی دی او دا غی فقه نمی ویلی دی نو زیاد عمل کون کی پا حدیثو دا احناف دی